الرحیم. ملګرو په نوې ویډیو کې موږ دا وښایو چې یو کس جیمیل وي او هغه غواړي چې خپل جیمیل هغه ډیلیټ کړي پرمننټلی. نو دا به موږ څنګه ډیلیټ کوو؟ نو ټول نه مخکې به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور به اوپن کړئ او خپل پروفایل آیکن باندې به کلیک کړئ. کله چې تاسو کلیک کړئ نو ستاسو پروفایل به تاسو ته راوړي دلته. نو تاسو به په ګوګل اکاونټ دلته لاندې لیکلي په دې به کلیک کړئ. کله چې تاسو په دې کلیک کړئ ستاسو ګوګل اکاونټ به دلته راوړي. نو دلته به تاسو د ډیټا اینډ پرایویسي ته راشئ. ډیټا اینډ پرایویسي په دې به کلیک کړئ. د هغې نه وروسته به لاندې سکرول ډاون کړئ. کله چې تاسو ښه ښکته راشئ اخر ته بالکل، نو دلته به تاسو ته لیکلي وي ډیلیټ ا ګوګل سروس، نه ښکته بل یو دی ډیلیټ یور ګوګل اکاونټ، په دې به کلیک کړئ. کله چې تاسو په دې کلیک کړئ نو داسې انټرفیس به تاسو ته مخې ته راشي. نو دلته اوس دا پوښتنه کوي چې ته دا ویریفای کړه چې دا ته یې او که نه، هسې نه چې د بل چا اکاونټ یعنې ډیلیټ نه کړي. ګوګل خپل احتیاط کوي. نو دلته که چېرته تاسو په خپل موبایل باندې فنګر لګولي نو خپل فنګر به ورته ورکوئ. نو هغې نه وروسته به ګوګل ستاسو هغه اکاونټ چې دی هغه ډیلیټ کړي. نو ما ورته خپل فنګر ورکړ. ګورو مخکې نو دلته زه اوس دغه ټیک مارک ورکوم چې او زه غواړم چې زه خپل د ګوګل اکاونټ هغه ډیلیټ کړم. هغې نه وروسته ټیک مارک ورکولو نه وروسته به ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک کړم. چې کله ما ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک کړ نو تاسو کتلی شئ زما هغه ګوګل اکاونټ چې کوم ده هغه ډیلیټ شو. نو که اوس چېرته تاسو واپس خپل اکاونټ ریکور کول غواړئ نو دې ځای نه تاسو کولی شئ چې خپل اکاونټ واپس ریکور کړئ. ریکور یور اکاونټ دا یو ورځ دوه کې ته ریکور کولی شئ. که چېرته د دې نه زیات وخت واوړي نو بیا دغه اکاونټ ستا ختمیږي او بیا نه ریکور کېږي. نو ملګرو دغه وه نننۍ ویډیو چې په دې کې موږ زده کړو چې موږ به څنګه د جیمیل اکاونټ هغه پرمننټ ډیلیټ کوو. نو که اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړي ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه زه داسې معلوماتي ویډیوګانې ستاسو لپاره راوړم. نو السلام.